د طالبانو د بدنامولو هڅه که حقیقت. پاکستان وايي طالبانو ټي ټي پي ته اخطار ورکړی دا چې حقیقت څه دی او جنرال مبین غبرګون کې څه ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنۍ په دې وروستیو کې کابل ته د دغه هیواد د دیني عالمانو د تللي پلاوي د وغړي له خولې وایي د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستاني طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې افغان خاوره دې د پاکستان پر ضد نه کاروي. جیونیوز تلویزیون د دغه سفر د تنظیمونکي او پاکستان کې د مذهبي څیړنو د نړیوالې شورا په نوم د بنسټ د مشر اسرار مدني له قوله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي کابل ته ورغلي. پلاوي ته ویلي چې یوه میاشت وړاندې د پاکستاني طالبانو مشران راغوښتي او د افغانستان له خاورې پاکستان کې د بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په ریپورټ کې د نوموړي له خولې ادعا شوې چې طالب چارواکو ورته ویلي شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاکستاني طالبانو مشرانو مفتي نورولي مسعود، حافظ ګل بهادر او نورو سره د دوی د چارسنبالي لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند او نورو په ګډون ناسته شوې او دا چې په دې ناسته کې د ټي ټي پي مشرانو ته په ډاګه ویل شوي چې په پاکستان کې د دوی د بریدونو له امله د پاکستان له حکومت او خلکو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې شوي دي. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه د ناټو پر ضد جهاد کړی او د سنګر ملګري دي. اسلامي امارت نه ټي ټي پي ته اخطار ورکړی او نه به یې هم ورکړي. پاکستان به داسې ادعا وغواړي د دوی ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي. د جماعت علما اسلام سند ګوند د مشر حامد الحق په مشرۍ د پاکستاني علماو یو پلاوی څو ورځې وړاندې کابل ته تللی و او له جګپوړو طالب چارواکو سره کتلي و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.